زموږ په ټولنه کې خلک د هر هغه څه څخه چې د دوی په نظر باندې ښه نه وي په هغه پسې منفي تبلیغات کوي او د نورو تر نظر یې بد او تواني معرفي کوي. په دنیا کې هر شی په جلا جلا وختو کې ګټې او تاوانونه لري. نو پر دې باندې خبرې وکړو چې سیزارین سیکشن څه شی ده، ګټې او تاوانونه څه شي دي او څه وخت باید یو مېرمنې ته اجرا شي. لومړی باید په دې پوه شو چې سیزارین سیکشن څه شي ته وایي. د بطن یا نس پر جدار او ریحم باندې د یو شک یا څیرې کېدلو له لارې څخه زیږون ته سیزارین سیکشن یا د عملیات په واسطه باندې د ماشوم تولد ته وایي. دا چې یو مېرمن خپل ماشوم باید څه وخت د عملیات د لارې څخه تولد کړي پر دې به خبرې وکړو. لومړی بریج پریزنټیشن ده. عموما د ولادت پر وخت ماشوم باید سرچپه واوسېږي، یعنې سر یې کښته او پښې یې پورته وي. که چیرې ماشوم په داسې شکل په ریحم کې قرار ولري لکه ناست چې وي، یعنې پښې یې کښته او سر یې پورته وي او ډاکټر د خپل کوشش باوجود بیا هم ورنشي کولی چې ماشوم وڅرخوي او ماشوم سر کښته او پښې یې پورته کړي، نو په دې وخت کې ولادت چې ده د محبل د لارې څخه امکان نه لري، باید مېرمنې ته عملیات اجرا شي. دوهم بیا کله چې مېرمن شدید پرې اکلمسیا یا هم اکلمسیا ولري، مطلب د حاملګي د وخت لوړ فشار ولري او دغه د وینې لوړ فشار شدت پیدا کړي او په دې وخت کې د ریحم خوله یا سرویکس د ماشوم د وتلو ته آماده نه وي او نه خلاصېږي، نو په دې وخت کې هم باید کولی شو چې مېرمنې ته سیزارین سیکشن اجرا کړو، ځکه ماشوم د خطر سره مخ ده او سرویکس یا د ریحم غاړه نه خلاصېږي. او دریم بیا ابرپشن پلاسنټا ده. دا بیا یو داسې حالت دی کله چې پلاسنټا یا هغه غوښه چې د مور په ریحم پورې نمښتې ده او ماشوم ته تغذیه ورکوي، که چیرې دا غوښه د ریحم د دیوال څخه راجلا شي، نو د مور او ماشوم ترمنځ د وینې ارتباط قطع کېږي او د ځنډ په صورت کې ماشوم خپل ژوند ته لاس ورکوي. که چیرې ماشوم په دې حالت کې ژوندی نو باید موږ مېرمنې ته سیزارین سیکشن اجرا کړو، یا مطلب هغه ماشوم یې د عملیات په واسطه باندې راوباسو. اما که په دې وخت کې ماشوم مړ وي او خپل ژوند یې د لاس ورکړی، بیا موږ دواړه انتخاب لرو. کولی شو چې مور ته ولادت د محبل د لارې څخه وکړو او یا هم د عملیات د لارې څخه. بل حالت بیا پلاسنټا پریویا ده. دا بیا یو داسې حالت دی چې پلاسنټا یا هغه د مور او ماشوم ارتباطي غوښه د مور د ریحم په ښکتني قسمت کې غرس شوي یا ځای پر ځای شوي او د ماشوم د وتلو لارې بنده کړي. مطلب ټوله هېڅ مشکل بل نشته، هر څه نورمال دي، صرف د ماشوم د وتلو لار بنده ده. نو په دې وخت کې خو ماشوم د محبل د لارې څخه نشي خارجېدلی، باید مور ته موږ په دې وخت کې هم عملیات وکړو او د عملیات په واسطه باندې ماشوم خارج ته راوباسو. یو بیا انتخابي سیزارین سیکشن دی. په دې حالت کې والدین دواړه په خپله خوښه باندې غواړي چې ماشوم د عملیات په واسطه باندې تولد ورکړي. مطلب دوی نه غواړي چې مېرمنې، مطلب یو والد یا یو پلار نه غواړي چې مېرمنې خپل ماشوم د محبل د لارې څخه تولد کړي. دوی دا یو انتخابي حالت، مطلب دوی په خپله خوښه باندې غواړي چې عملیات وکړي. او بل استباب بیا دا دی که چیرې مور د شکرې ناروغي ولري او عموما د هغه میندو چې شکره لري ماشوم یې د زیات وزن لرونکی او چاغ وي، په دې حالت کې هم د محبل د لارې څخه ولادت سخت، اوږدمهاله او دردناک، نو والدین کولی شي چې د عملیاتي ولادت پلان ونیسي. اوس به راسو پر دې به خبرې وکړو چې د هر عملیات د ګټو سره سره په ضمن کې ځینې اختلاطات او تاوانونه هم شتون لري. خو دا حتمي نه دی چې باید حتما رامنځته شي، مګر ځینې پښیمانه کېدلی هم نشو. ممکن هر یو د دې څخه رامنځته شي او ممکن هیڅ یو د دې څخه رامنځته نه شي. دا نو د ډاکټر په تجربه، د ناروغ مساعدوالي او مختلفو حالاتو پورې اړه لري. لومړی اختلاط د عملیاتي ولادت دا دی چې ممکن مېرمن زیاته وینه ضایع کړي، ځکه د عملیات په واسطه باندې د ماشوم تولد یو د زیاتې وینې ورکوونکي عملیاتونو د جملې څخه دی. ممکن د 500 څخه تر 1000 ملي لیټره او یا دې څخه زیاته وینه مور ضایع کړي. نو باید مخکې له مخکې څخه مېرمنې ته د وینې ګروپ وکتل شي، د هغې کراس مچ وشي او مخکې له مخکې وینه ورته آماده کړل شي، بیا عملیات ته ادامه ورکړل شي. د عملیات وروسته ممکن مور ته د نس پاړسوب پیدا شي او دا په 24 الا 48 ساعتو کې اصلاح کېږي. او مور ممکن د عملیات د لارې په میکروبو باندې اخته شي چې دا هم د عملیات خانې په پاک محیط او درملو سره اصلاح کېدلی شي. او یو بل اختلاط چې د رامنځته کېدلو خطر یې نسبت محبلي ولادت په عملیاتي ولادت کې زیات شته او یو وژونکی حالت دی، هغه د سیژو امبولي دی. خو دا اختلاط په درملو، سم عملیاتي جریان او د عملیات وروسته د مور په ژر حرکت او ګرځېدلو باندې راښکته کېږي. که چیرې تاسې پلان لرئ چې خپل ماشوم ته د محبل د لارې څخه بغیر د عملیات په طریقه باندې ولادت ورکړئ، نو کوم مشکل نشته، تاسې کولی شئ صرف یو داسې ځای چې هلته مجربه ډاکټران وي او هغه وکولی شي چې په کامیابه شکل سره ستاسې ماشوم ته ولادت د عملیات د لارې څخه ورکړي، هم کوم مشکل نشته.